نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 62 نو واخله د آیه نمبر 66 پوری، یعنی د 22 آیت نو واخله د 26 آیت پوری. اوله مونږ لفظي ترجمه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان بشک الذین ها خلق چاچی آمنو ایمان راوړو، والذین او هغوی چې هادو یهودیان جوړ شول، والنصارى او نصرانیان شول، والصابئین او صابیان شول، من څوک چې آمنا ایمان راوړي بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت، وعملا او هغوی عمل وکړو صالحا نیک، فلهم نو د هغوی دپاره اجرهم اجر دی د هغوی عند سره ربهم د هغوی د رب، ولا او نبا خوف سویروی علیهم په هغوی باندې، ولا او نبا هم هغوی یحزنون هغوی غمجن وي. وَإِذْ او چې کله اخذنا واخستمون میثاقکم په ښه وعده ستاسو نه، ورفعنا او چت کړو مونږ فوقکم د پاسه ستاسو الطور تور، خذو ونیسئ ما سوچی آتیناکم درکړی دی مونږ تاسو له بقوت سره د قوت، واذکرو او یاد کړئ ما سوچی فیه پدی کې دی لعلکم زکه چې تاسو تتقون تاسو بچ شئ، ثم بیا تولیتم مخواړولو تاسو من بعدی پس ذالک د هغینا، فلولا پس کچری نوی، فضلو فضل الله د الله تعالی علیکم پتا سبانی، ورحمته او رحمت تهغو، لکنتم البته شوی بوی تاسو من الخاسرین د نقصان او چتول والونا، ولقد او البته بشکا علمتم پوشوی تاسو الذین پهغی چی اعتدو زیاته وکړو، یعنی د حد نوتل منکم پتاسو کی فی السبت د سبت پبارکی، فقلنا نؤویل مونږ لهم هغی ته چی کونو جوړ شي قردتن شادوگان یعنی بزوگان، خاسئین ذلیل او خوار، فجعلناها نو جوړ کړه مونږ دا په بریکټ کې ولیکئ واقعا نکالن عبرتناکا لما د هغې دپاره چې بین یدیها مخې ته و د هغوی یعنی موجود وو، وما او څوک چې به خلفها وروسته وي د هغوی نه، وموعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو د پاره. الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به ان شاء الله مونږ د سورة البقره آیتونه کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 62 نو واخله د آیه نمبر 66 پوری، یعنی د 22 آیت نو واخله د 26 آیت پوری. اوله مونږ لفظي ترجمه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
ان بشکا الذین ها خلق چاچی آمنو ایمان راوړو والذین او هغوی چې هادو یهودیان جوړ شول والنصارى او نصرانیان شول والصابئین او صابیان شول من څوک چې آمنا ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وعملا او هغوی عمل وکړو صالحا نیک فلهم نو د هغوی دپاره اجرهم اجر دی د هغوی عند سره ربهم د هغوی د رب ولا او نبا خوف سویروي علیهم په هغوی باندې ولا او نبا هم هغوی یحزنون هغوی غمجن وي وإذ او چې کله اخذنا واخستمون میثاقکم په ښه وعده ستاسو نه ورفعنا او چت کړو مونږ فوقکم د پاسه ستاسو الطور تور خذو ونیسئ ما سوچي آتیناکم درکړی دی مونږ تاسو له بقوت سره د قوت واذکرو او یاد کړئ ما سوچي فيه پدې کې دی لعلکم زکه چې تاسو تتقون تاسو بچ شئ ثم بیا تولیتم مخواړولو تاسو من بعدی پس ذالک د هغې نه فلولا پس کو چرې نه وې فضلو فضل الله د الله تعالی علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت هغه لکنتم البته شوی بوي تاسو من الخاسرین د نقصان او چتول والونا ولقد او البته بشکا علمتم پوښوي تاسو الذين په هغه چې اعتدوا زیاته وکړو یعنی د حد نوتل منکم پتاسو کې فی السبت السبت مبارکی فقلنا نؤویل مونږ لهم هغې ته چې کونو جوړ شي قردتن شادوگان یعنی بیزوگان خاسئین ذلیل او خوار فجعلناها نو جوړ کړه مونږ دا په بریکټ کې ولیکئ واقعه نکالن عبرتناکه لما د هغې دپاره چې بین یدیها مخې ته و د هغوی یعنی موجود وو وما او څوک چې به خلفها وروسته وي د هغوی نه وموعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو دپاره الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر ګورو چا تپوس کړی و چې یو هلک مسلمان شوی و او هغه هلک چې د کومې جینۍ سره د واده کولو لپاره مسلمان شوی و هغه جینۍ وی چې کله دو دا آیت وی او هغه اوس وایي چې زما مسلمانېدو ته څه ضرورت دی زما خپل مذهب هم صحیح دی د دې آیت نه چې کله خلک غلط مطلب اخلي او دغه شان منکرین حدیث هم دا آیت اخلي په دې طریقه هغوی وایي چې په دې آیت کې خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو هیڅ ضرورت نشته نعوذ بالله نو دا آیت ډېر مس انټرپریټ کیږي مطلب غلط بیانېږي او کېدی شي چې ستاسو نه هم څوک د دې آیت په باره کې تپوس وکړي نو ځکه دا آیت ډېر په غور سره واورئ ان الذين آمنوا بشک هغه خلک چې ایمان راوړی دی والذین هادو او هغه خلک چې یهودیان شوي دي والنصارى او چې نصرانی دي والصابئین او چې صابی دي او دا یهود چې وو نو دا د یعقوب علیه السلام چې کوم مشر زوی و د هغونه یهودا نوم و نو د هغو په وجه بیا دوی خپل ځان ته یهودیان ویل شروع کړل الله تعالی دوی له دا نوم نه و ایښی دا نوم دوی ځان له پخپله کېښودو ځکه چې هغه په ټولو باندې ډېر کمانډینګ و یعنی ټول به یې ښه کنټرول کول نو په دې وجه بیا هغوی ځان ته یهودیان ویل شروع کړل او دا نصارا چې دي نو په قرآن کې دوی ته نصرانی ویلی شوي دي د دې وروسته یو بادشاه و چې د هغو نه پول نوم و د پول په نوم مشهور و هغه عیسایت ته راغی او بیا هغو خنزیر او صلیب دا کراس چې ورته وایي په عیسایت کې دا شامل کړو یعنی په عیسایت کې خنزیر حلال نه و او نه صلیب دا کراس چې دی د دې دا کانسپټ چې و دا په عیسایت کې هم نه و
چې بیا یې د دې نوم مسیحي کېښودو. نصارا یو بستی وه، یو کلی و، د هغې نوم و ناصره. هلته حضرت مریم علیه السلام وه او عیسی علیه السلام د هغه ځای نه و او د دې په وجه د هغوی نوم نصارا شو، ځکه چې دوی ویلي وو چې نحنو انصار الله، چې موږ د الله تعالی مددګار یو. دلته کې عیسی علیه السلام فرمایلی وو چې څوک دی چې زما په دین کې مدد وکړي، نو دی وی چې موږ د الله تعالی مددګار یو او په دې وجه د هغوی نوم نصارا شو. او صحابي هغه خلک وو چې دوی د ابراهیم علیه السلام په مذهب وو، لیکن بیا په دوی کې دومره شرک شروع شو لکه څنګه چې په یهود او نصارا کې شرک راغی، نو په دوی کې هم شرک راغی. دوی د ستورو عبادت شروع کړو او په بعضې تفسیرونو کې راځي چې دوی به د اور پرستش کوو، آتش پرست وو. دوی د عراق د علاقې نه وو او نن هم ویلي کېږي چې دا نمونه خلق هلته موجود دی، بلکې په ایران کې هم شته دا نمونه خلق نن سبا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، چې څوک دا درې کارونه کوي او هغه څه دي؟ اولنې دا چې په الله باندې ایمان، دویم په آخرت باندې ایمان، او چې صالح عمل کوي، نو د هغوی دپاره څه دي؟ فلهم اجرهم عند ربهم، نو د هغوی دپاره د هغوی د رب د طرف نه اجر دی. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، د دې دپاره به نه یروي او نه غم. اوس دا آیت چې چا ووی نو هغوی سوچ وکړو چې موږ په الله باندې ایمان راوړی، زموږ په آخرت باندې ایمان دی او موږ نیک عمل کوو، موږ خو ډېر زیات چیریټي ورکوو، زکاتونه ورکوو، فلانې هسپتال مو جوړ کړو، دا مو وکړو، هغه مو وکړو. اوس بیا زموږ دپاره نجات دی، نو زموږ دپاره دومره کافي ده. او دا تاسو وایئ چې مسلمانی نو بیا به هله تاسو ته نجات میلاویږي. چې یهودي وایي چې یهودي او که نصرانی وایي چې نصرانی شه، ټیک شه، او نو هیڅ هم نشته، نو نشته د خپل مذهب د بدلولو څه مطلب. که په هر مذهب باندې او چې دا درې کارونه کوي نو بیا تو ښه په ټیک لاره باندې. نو ګورئ داسې نه ده. اوله خبره دا ده دلته کې هغوی وایي چې ګورئ د رسول خو خبره نه ده راغلي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یې پکې د منځ نه وایستو چې په هغو باندې د ایمان راوړلو ضرورت نشته. نو تاسو وګورئ دا خبره مو آوټ اف کانټیکسټ نشو اغستی، او چې کله خبره شروع شوه نو ما تاسو ته څه ویلي وو چې هغه وخت الله تعالی دوی ته څه فرمایلی وو. په آیت 41 کې وګورئ چې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. په هغې باندې چې یعنی په هغې باندې چې ما نازل کړي دي او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب. یعنی دلته الله تعالی هغوی ته فرمایي چې وآمنو تاسو ایمان راوړئ بما انزلتو چې ما څه نازل کړي دي مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به. یعنی او په هغې باندې چې ما نازل کړي دي او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب. هغه څه دی؟ قرآن. نو هم هغه خبره شوه چې په قرآن باندې ایمان راوړئ، او په قرآن باندې د ایمان راوړلو مطلب دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل، ځکه چې هغه قرآن د چا د جبی سره ادا کېدو او د چا د طرف نه راځي، موږ ته د چا نه میلاویږي، د چا په ذریعه میلاویږي. ظاهره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ رسول ومنو، قرآن به ومنئ، ځکه چې په عام بنده خو د قرآن وحی نه نازلیږي. چې کله تاسو دا خبره ومنله چې دا قرآن د الله وحی ده، چې کله تاسو په هغې باندې ایمان راوړو نو چې په چا باندې دا قرآن نازل شو نو ظاهره ده هغه د الله رسول شو کنه. نو رسول منل په دې کې راغلل، او چې اوس مو رسول ومنو نو مخکې خبره چلیږي، نو هغه خبره خو مخکې راغلی ده.
نو یو خدا خبره شوه او دویمه خبره دلته دا خبره کیږي چې کو هغه خلک ایمان راوړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او اسلام قبول کړي یعنی والذین هادو او چې څوک يهوديان شول په يهوديانو کې هم او په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل والو چې څوک په صحیح دین باندې تلل او بیا مخکې تاسو ګورئ د ځینو خبرو مونږ ته پته لګي لکه د رجل مومن خبره په صورت مومن کې راغلی ده او د فرعون په دربار کې ودرېدو او خبره وکړه هغه په صحیح توحید باندې وو د موسی علیه السلام او هغوی د موسی علیه السلام سره وو دغه شان حواریان د عیسی علیه السلام سره وو او د هغوی په مذهب کې چې څوک په صحیح دین باندې وو نو هغه خلک او صحابي خلکو هم چا چې صحیح دین یعنی په دین ابراهیمی وو من آمن بالله نو اوله ګورئ چې زه تاسو په دې خبره پوهه کوم نو بیا موږ مخکې ځو من آمن بالله چې څوک په الله باندې ایمان راوړي اوس تاسو ماته دا ووایئ چې زه خو کرسچن صحیح یم ځکه چې زه خو په الله باندې ایمان راوړم چې یو ګاډ شته او په الله باندې د ایمان مطلب دلته څه دی هغه شان ایمان راوړل لکه څنګه چې د ایمان راوړلو حق دی لکه څنګه چې ایمان راوړل پکار دی دا څنګه ایمان دی چې زه په الله باندې ایمان راوړم زه خو یم چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله دا د هغوی عقیده ده که نه او عزیر علیه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله دا د ځینې په یهودیانو عقیده ده یعنی دا ستوري هم څه دي چې دا د الله سره شریک دي او دا اور چې دی د دې مونږ پوجه کوو د دې سجده پکار ده ځکه چې دا هم څوک خدای دی که نه نو دا څنګه په الله باندې ایمان راوړل شو ایمان هغه دی الله تعالی څنګه غوښتی دی چې داسې ایمان راوړئ پوه شوئ په دې خبره دلته مونږ ته د عقیدې د اهمیت پته لګي چې په الله باندې ایمان څنګه وي مونږ مسلمانان خو یو ځکه چې کلمه مو ویلې ده لیکن مونږ پوهیږو نه چې زمونږ عقیده په الله باندې څنګه پکار ده د الله تعالی په اسماء صفات د هغو په قدرتونو چې د هغې په ذریعه مونږ الله تعالی وپېژنو چې الله تعالی څوک دی د هغو نه مونږ بالکل ناواقفه یو نو دا به مونږ ته څوک وایي ځکه چې بنده ته پته لګي چې ها یو الله شته ټیک ده مطلب هغه خدای څوک دی څنګه دی نو دا خبرې به مونږ ته څوک ښیي نو ګورئ دا خبرې به څوک رسول مونږ ته ښیي که نه نو رسول پکې راغی که نه په منځ کې فرشتې خو به نه راکوزېږي چې ووایي چې رسول ترېنه خلک د منځ نه وباسي چې د دې ضرورت نشته نو څوک به وایي چې په الله باندې ایمان څنګه وي نو په الله باندې ایمان لکه څنګه چې په الله تعالی باندې د راوړلو حق دی او هغه حق څه دی مونږ ته د الله تعالی د صفاتو د کوم ځای نه پته لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته وښیل نو ځکه مونږ ته پته ولګېده د قرآن نه راته پته ولګېده قرآن هم مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه سره ادا شوی و نو چې څوک په الله باندې ایمان راوړي په آخرت باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې داسې ایمان نه چې بس زه وایم چې آخرت شته او قیامت شته او ټول به الله تعالی په جنت کې داخلوي او څوک به جهنم ته نه ځي هیڅ داسې څه نشته نو داسې ځونه موږ د ځان نه نشو جوړولی ټیک ده په آخرت باندې داسې ایمان راوړل لکه څنګه چې موږ ته پیغمبر علیه السلام ښیلی دي چې داسې به وي په هغه طریقه باندې ایمان راوړل که هغوی فرمایلی دي چې میزان دی نو موږ دا خبره ومنله که هغوی وایي چې عرش د عرش سایه ده نو موږ دا خبره ومنله چې که هغوی وفرمایل چې جهنم شته نو موږ ومنل که هغوی وویل چې پل صراط شته نو موږ دا ومنل چې موږ ته دا ویلی شو چې د حشر میدان شته نو موږ دا ومنل او که موږ خپله منماني شروع کړو چې ها د قیامت به یو ورځ وي بس په اصل کې هغه ورځ جنت ته د تلو ورځ ده موږ به جنت ته ځو داسې به وي داسې خو نه ده نو موږ ته د خپل ځان نه د آخرت په باره کې خبرې موږ نشو جوړولی لکه څنګه چې دې خلکو جوړې کړي دي
چې د دوی نه تپوس وشي چې د قیامت ورځ څنګه ده، نو دوی وایي چې بس ټول خلک به جنت ته ځي، نور هیڅ هم نشته. او موږ خو هغه ټولې خبرې منو د کومو چې موږ ته پته لګېدلې ده چې زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیلي دي. موږ ته د جنت جهنم پته څنګه ولګېده؟ زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل، نو ځکه راته پته ولګېده که نه. موږ څه خوب خو نه دی لیدلی، او د آخرت ورځ به هم داسې منو لکه څنګه چې موږ ته هغوی ښیلي ده. د شروع نه واله د اخره پورې موږ ایمان راوړی دی. موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، او ځینې خلک د ځینو څیزونو نه انکار کوي. کله د قبر د عذاب نه انکار کوي، کله د برزخ د ژوند نه انکار کوي، کله وایي چې واقعي هلته به داسې وي او کو نه به وي. نو دا خو ټولې هسې خبرې دي، هېڅ هم نشته. او وایي چې دا خبرې موږ ته په دې وجه شوي دي چې موږ ښه کارونه کوو، ځکه خو د جهنم نه یېرولې شوي یو. موږ ته خو دا ویلې شوي دي چې موږ ښه کارونه کوو چې جنت ته به ځو. داسې به هېڅ هم نه کېږي. نو الله تعالی دې معاف کړي، داسې خبرې هم خلک کوي. نو لکه څنګه چې موږ ته په قرآن او حدیث کې خیالي شوي دي، نو هغه دی په آخرت باندې ایمان. اوس که څوک ځان ته ایمان والا وایي، که څوک ځان ته کرسچن وایي، که هر څه وایي، خو چې څنګه ایمان پیغمبر علیه السلام خیلی دی چې په هغې باندې ایمان راوړی. ځکه چې موږ صرف خپل ځان ته ونه ګورو د دنیا د شورونه چې څومره هم انسانان راغلي دي. دا یونیورسل آیت دی، یعنی د ټولو دپاره دی چې په خپل وخت کې څوک ژوندی وي او په دې څیزونو باندې ایمان راوړي. پوه شوې په دې خبره؟ نو هغه به د الله سره نجات بیا مومي. او صرف دا نه ده، بلکې چې هغه عمل صالح هم کوي. او د ایمان مطلب څه دی؟ په دې کې 3 خبرې دي، یعنی 3 حصې دي. ټیک ده؟ او چې کله دا 3 حصې مکملې وي، نو هله ایمان مکمل وي. اولنی شی څه دی؟ چې ستاسو په زړه کې تصدیق وي، یعنی زړه دا خبره منلې وي، یعنی زړه دا خبره ویریفای کړې وي، زړه د دې خبرې ګواهي ورکوي. ټیک شوه؟ دویم په ژبه د هغې اقرار وشي. په ژبه اقرار هم ضروري دی. فرعون خبره په زړه کې منلې وه، ښه ورته پته وه چې موسی علیه السلام د الله نبي دی، خو په ژبه به یې نه وي. نو اقرار باللسان او تصدیق بالقلب. او دریم شی دی عمل بالجوارح، د جوارح سره عمل کول، یعنی د بدن سره په هغې باندې عمل هم وکړه. د جسم د حصو سره په عمل کې هم ښکارېدل ضروري دي چې ستا ایمان دی. چې کله په عمل کې نه وي، نو بیا د هغې څه مطلب وي؟ نو بیا په ایمان کې کمزوري وي. ټیک ده؟ نو د اخرت په ورځ او په صالح عمل به کوئ. ځینې خلک وایي چې بس صالح عمل پوره دی، چې بس هیومینیټیرین ورک خلک څومره کوي نو هغه کافي دی. نه، چې تر څو پورې دا 3 څیزونه نه وي، نو تر هغه وخته پورې نجات نشته. نو اولنی شی دی ایمان. او هغوی وایي چې ایمان پرېږدئ، تاسو ګورئ نه فلانی دومره د یتیمانانو بچو دپاره وکړل، دومره خو ستاسو مسلمانان نه کوي څومره چې هغوی وکړل. نو ولې بیا به هغوی جنت ته نه ځي؟ نو بیا ایمان چرته لاړو؟ فلهم اجرهم عند ربهم. نو د هغوی دپاره اجر دی د خپل رب سره. او چې کله عند لفظ راشي، نو د دې مطلب وي چې سپیشل اجر دی، خاص د هغوی د رب سره. د دې مطلب دی چې الله تعالی به ورله ډېر سپیشل شی ورکوي. خو یو بله خبره دلته کې راغلې ده، دلته دا راغلی دي ان الذین آمنوا، ایمان والو ته هم ویلی شوي دي، صرف هغوی ته خو نه دي ویلی شوي. دلته 4 قسمه خلکو ته خبره شوي ده چې څوک ایمان راوړي. نو دلته خو مخکې ایمان والا لفظ راغلی دی، او بیا ولی ویلی شو من آمن بالله، ځکه چې هغه ایمان چې کوم د الله تعالی مطلوب دی. صرف دا نه ده چې خلک د ځان ته مسلمان ولیکي او د ریلیجن په خانه کې اسلام ولیکي، نو ستاسو مذهب اسلام شو. نه، څنګه ایمان د الله تعالی په کار دی، نو هغه شان په الله تعالی باندې هغه شان ایمان راوړل پکار دی، لکه څنګه ایمان چې د الله تعالی په آخرت باندې مطلوب دی، نو هغه شان ایمان پکار دی. او عملی صالح ستاسو د پاره هم ضروری دی. داسې نه ده چې تو مسلمان یې نو د نیک عمل ضرورت نشته، یعنی د نیک عمل ضرورت نشته،
مسلمان چې یو مونږ مسلمانان خو یو دا وایي چې مونږ خو به جنت ته ځو. نه، عمل صالح ستاسو دپاره هم شرط دی د اجر اخیستو دپاره. ټیک ده؟ نو دا هم یو شرط دی. او دویم شی، نن څوک داسې نشي ویلی چې زه یهودي یم، زه نصراني یم یا زه صابي یم، نو اوس دا آیت په ما نن نه اپلای کیږي. داسې نشي کېدی، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی ان الدین عند الله اسلام. د الله په نزد اوس دین کوم یو دی؟ صرف اسلام دی. بس چې اسلام راغی، چې کله موسی علیه السلام نو هغه وخت ضرورت نه و چې څوک د مسلمان وي عیسائی وي. هغه وخت صرف یو مذهب و، یا هر څوک چې وي. نو په هغه ورځ کې په چا باندې ایمان پکار و؟ په موسی علیه السلام. نو چې د چا په هغه ورځ کې په موسی علیه السلام باندې ایمان و، نو هغه د هغه وخت مسلمان و. او چې بیا عیسی علیه السلام راغی، نو بیا په هغه باندې ایمان راوړل ضروری شو. بیا چا داسې نشو ویلی چې موږ په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو، ځکه چې زموږ په موسی علیه السلام باندې ایمان دی. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نو بیا په هغه باندې ایمان راوړل ضروری شو. چې کوم پیغمبر راغی، نو په هغه باندې ایمان راوړل ضروری وو. او بلکې موږ هم وایو چې موږ په ټولو پیغمبرانو یقین ساتو، ځکه چې زموږ هم ایمان مکمل نه دی، خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل مست دی. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نو صرف دا دین دی، دا آخري دین دی. الله تعالی په سورت آل عمران کې فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. که د چا د اسلام نه علاوه بل دین راوړو، نو د قیامت په ورځ به د هغه نه هغه دین نه قبلیږي. وهو في الآخرة من الخاسرين. او هغه به په آخرت کې نقصان اوچتول واله جوړ شي. چې کله دین اسلام راغی، ٹھیک شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو. اوس د هغوی د راتلو نه پس که څوک اسلام نه راوړي، نو بل یو دین به نه قبلیږي. یعنی اوس په نننیو ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس بل یو دین داسې نه دی چې هغه به الله تعالی ته اکسپټیبل وي، قبول به وي. دا خبره یاد ساتئ. او د قرآن د ویلو نه پس داسې چرته مه وایئ چې ګورئ ټول ټیک دي، یعنی مونږ ډېر امن پسند خلک یو، ټول ښه دي، هېڅ چاته غلط مه وایئ. نه نه نه، داسې تاسو نشئ ویلی. ځینې خلک وایي هېڅ چاته مه وایئ داسې ټول. ټیک ده؟ نو بیا تاسو پوه شئ، نو بیا تاسو پوهه پسې شوئ چې ټول ټیک دي. بیا ستاسو څه کمال شو؟ بیا خو ټول یو شان شو. بیا د مسلمانۍ څه مطلب شو؟ ځکه چې تاسو ټول په یو کیټګوري کې واچول، نو بیا خو الله د ټولو نه راضي دی. نو بیا د دین د راتلو څه مطلب و؟ په یو به ټول تلل که نه؟ نو داسې نه وه. صراط مستقیم صرف یو دی. او په قرآن کې الله تعالی صفا فرمایل ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هرگز به داغونه نه قبلیږي، یعنی د اسلام نه علاوه بل دین. نو بیا کنفیوژن څه پاتې شو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو اطلاع چې چاته میلاو شوه، یعنی چې چاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو پته ولګېده او بیا هم هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي، نو هغه جهنمی دی. ٹھیک ده؟ هغه جهنمی دی چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. نو ځکه اوس دا نشي ویلی کېدی چې نور ټول ادیان، مطلب ټول دینونه اکسپټیبل دي او اسلام هم اکسپټیبل دی. چې کو تاسو په هر مذهب یې، خو چې بس ښه یې، ګورئ تاسو د انسانیت کارونه کوئ، نو بس ټیک ده، هیڅ مسله نشته ستاسو. نو داسې نه ده. ټیک ده؟ داسې نه ده.
سوای د اسلام نه یو دین والا هم لکه څنګه چې په آخرت باندې د ایمان ساتلو خبره وي نو د هغوی هغسې ایمان نه وي لکه څنګه چې په الله تعالی باندې ایمان راوړل ضروري وي نو د هغوی هغه شان ایمان نه وي. تاسو وګورئ کرسچنس ته د هغوی په الله تعالی باندې هغه شان ایمان شته؟ هغوی خو د الله تعالی سره شریک کوي. یهودیانو ته وګورئ په هغوی کې هم یو فرقه په عزیر علیه السلام باندې د الله تعالی زوی ګڼي نعوذ بالله او که باقي داسې نه کوي نو د هغوی په آخرت هغه شان ایمان نشته. څنګه ایمان چې په آخرت باندې پکار دی نو چې کله داسې ځونه راشي نو په رسالت باندې ایمان په دې کې پخپله شامل وي. اوس امید دی چې په دې خبرو باندې به تاسو پوه شوئ ځکه چې په دې پوهېدل ضروري دي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په هغوی باندې یره وي او نه غم او یره د راتلونکي وخت وي او غم د تیر وخت وي. یعنی هغوی چې اوس په دنیا کې څه پرېښودل نو د هغې غم به ورسره نه وي. یعنی په دنیا کې چې څه غمونه او پریشانۍ لیدلې وي نو په تیر وخت کې چې کوم تراخو یادونه یعنی بیټر میموریز چې هغه انسان را یاد کړي نو بندل اکثر جړا ورشي نو هغه غمګینه شي چې داسې شوي وو او داسې شوي وو زما سره او داسې کېدلو داسې کېږي که نه په ژوند کې داسې واقعه راځي لیکن چې هغوی هلته لاړ شي نو دغه څیزونه به ورته نه یادېږي چې هغوی پرې وجاړي. ټیک ده. دویمه دا چې د دنیا خوشحالۍ به ورته هم را یادېږي د دنیا خوشحالۍ به ورته هم نه را یادېږي. ولې؟ ځکه چې د خوشحالۍ تیر وختونه هم بنده خفه کوي چې کله هغه څومره ښکلي وختونه وو او بیا هغوی وجاړي چې هی هغه تیرې شوي ورځې څومره ښکلي وې د وړوکوالي یادونه چې کله خلک را یاد کړي نو بنده غمګین شي. لیکن په هغه ورځ به هغوی ته هغه هم نه وي یاد. ولې نه ورته غم نه به ورته غم یاد وي چې خفه شي او نه خوشحالۍ چې هغه مس کړي ځکه چې هغوی ته به هلته دومره هر څه میلاویږي او هغه به دومره ښه وي چې بنده ته به بیا هیڅ یاد نه وي. دویم که هغه بنده ته را یاد شي نو هغه بنده ته به ډېر بیکاره ښکاري او چې څو هغه ته میلاو وي نو هغه به د هغې سره به بنده ډېر مطمئن وي. هغه به دومره ښه وي چې هغوی به یو شی هم د تیر وخت نه میس کوي. ټیک ده. او یاره به هم نه وي. د راتلونکي وخت لپاره مونږ محنت کوو چې څو راته میلاو شي. یعنی نن سبا مونږ د راتلونکي وخت لپاره محنت کوو چې څو راته میلاو شي او بیا را سره د هغې یره وي چې هی کو دا رانه لاړ شي هی کو زمانه لرې شي کو هغه څه خوږه رشته وي یا څه قیمتي شي وي هغه هر څه چې وي د انسان سره فکر وي چې هسې نه چې دا رانه لاړ شي نو هلته به دا یره نه وي ځکه چې هغه به د همیشه دپاره وي چې کله هلته دا اعلان وشي چې مرګ له هم مرګ راغی. الله اکبر. مرګ به هم د یو ګډ په شکل کې راوستی شي او هغه به ذبح شي د جنت او جهنم په منځ کې چې کوم جنتیان وي که نه کو مرګ وی که نه نو هغوی به د خوشحالۍ نه مړه شوي وو. نو چې مرګ له مرګ راغی نو د دې مطلب دی چې موږ به د همیشه دپاره دلته یو. دومره خوشحالي به ورته میلاو شي. سبحان الله. نو ولا خوف علیهم اللهم اجعلنا منهم. ای الله موږ په هغوی کې شامل کړې چې موږ هغه ورځ ووینو چې اوس به هغه ورځ چېرته هم راشي او اوس به موږ همیشه په جنت کې اوسو. نحمده. زه د خپل را روان وخت څنګه پلانینګ وکړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سبق په رڼا کې کوم چې ما ووې ان شاء الله تعالی دا به تاسو له ډېره فایده درکړي. اولنی حکم هغوی له څه ورکړی شوی و او هغوی ته څه خبره شوې وه نو موږ به اوس آیت نمبر 63 ګورو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او چې کله موږ واخیسته د هغوی نه په ښه وعده. میثاق کومې وعدې ته وایي؟ یو وی عامه وعده او یو وی میثاق. په دې کې چې دوو طرفونو ته کوم خلک وي او هغوی د یو بل سره عهد کوي نو هغوی په هغه خبره ښه پوهه وي چې زه د څه دپاره کانټراکټ یعنی عهد کومه. دواړه کسه ښه په دې خبره پوهه وي. ټیک ده.
نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی د هغوی نه په ښه وعده یعنی میثاق واخیسته او هغوی په دې خبره ښه پوهه وو چې هغوی د کومې خبرې وعده کوي. داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه. د دې مطلب دی چې الله تعالی هغوی ته هره خبره واضحه کړې وه، صفا کړې وه او د هغوی نه یې څنګه میثاق اخیستی و؟ ورفعنا فوقکم الطور، او اوچت کړو موږ ستاسو د پاسه تور، یعنی الله تعالی غر د یخه راوویستو، د بیخه راوویستو او د دوی د پاسه اوچت کړو. داسې وعده یې د هغو نه واخیسته. دا د کومې وعدې خبره ده؟ نو دلته موږ ته په خپل سبق کې لږ وروسته تلل دي. تاسو ته یاد دي چې کله موسی علیه السلام تللی و او هغوی تورات راوړو، کتاب یې راوړو، په هغې کې د ژوند د تېرولو احکامات وو. نو هغوی اوله څه اعتراض وکړو؟ هغوی اوله دا اعتراض وکړو چې موږ خدا نه منو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. موږ هلته بوځه. دا خبره درته یاده ده چې موږ ویلې وه؟ موسی علیه السلام هغوی کوه طور ته بوتلل له ځان سره او بیا یې وی چې اوس موږ ته الله تعالی وښیه. موږ څنګه یقین وکړو چې دا د الله تعالی آواز دی؟ نو هغوی ټول مړه شو او بیا الله تعالی هغوی ژوندي کړل. بیا هغوی دا خبره ومنله چې ها واقعي دا د الله تعالی د طرف نه دی. لیکن بیا یې وی چې په دې خو عمل کول ډیر ګران دي، په دې باندې موږ عمل نشو کولی. نو بیا الله تعالی تور غر د هغوی د سر د پاسه اوچت کړو او هغوی دومره ویریدل چې د یری د لاسه په سجده باندې پریوتل او په سجده باندې داسې پراتو چې د سترګو د کنارو نه پټ پټ کتل چې چرته غر خو نه دی را روان چې په ما را پریوزي. نو د یو طرف نه کتل هم او په سجده هم پراتو. نو په دې طریقه الله تعالی د هغوی نه عهد واغستو او دا سجده د هغوی ډیره خوښه وه چې د دې سجدې په وجه مونږ بچ شوي وو، ګنې غر به په مونږ را پریوتی وو. نو تاسو سوچ کوئ چې څومره په سخته طریقه د دوی نه عهد اغستی شوی وو او دوی ته یې څه فرمایلي وو؟ خذوا ما آتیناکم بقوه، ونیسئ دا مونږ چې تاسو له درکړی دی د قوت سره، په مضبوطۍ سره نیول دي. څه شی؟ الله تعالی هغوی له څه ورکړي وو؟ تورات، کتاب. دا مونږ چې درکړی دی که نه، نو دا اوس په مضبوطۍ سره ونیسئ. نو دې خبرې څه مطلب شو؟ ولې دا کتاب به هغوی د ځان سره ګرځوو چې چېرته به هغوی تلل؟ څنګه به یې نیوو د مضبوطۍ سره؟ یعنی اوس هغوی له په دې باندې عمل پکار دی چې دا صرف د صفو په شکل کې نه وي پروت، دا الفاظ چې په جلدونو کې بند وي او په المارو کې پراته وي، بلکې په دې کې چې کوم احکامات دي او هدایات دي نو په هغې باندې عمل وکړئ او په دې طریقه دا په مضبوطۍ سره ونیسئ. ټیک ده؟ او دویمه یې ورته څه خبره وکړه؟ واذکروا ما فیه، او یاد کړئ چې څه په دې کې دي. نو د دې د یادولو مطلب دا نه دی چې بس حفظ یې وکړئ، بلکې دا چې دا کتاب وایئ، دا یې زده کوئ او په دې ځان ښه پوهه کړئ. د دې تذکیر دی دا. ټیک ده؟ نو اوله دا چې د خذو ما آتیناکم بقوة یو مطلب دا دی چې دا په مضبوطۍ سره ونیسئ او دا یاد ساتئ. او د یاد ساتلو یو طریقه څه ده؟ دا په هر ځای کې بیانول. کو په خپلو کې بنده خبرې کوي او یو خبره یاد ساتئ چې کله انسان د فضول خبرو نه ځان بچ کړي نو بیا په دې خبرې کولی شي. او چې د چا په خبرو کې هر وخت دنیا ده نو هغه بیا چرته د الله ذکر نشي کولی. نو د هغوی نه دا عهد اخیستی شوی و، دا وعده ترېنه اخیستی شوې وه، لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، متقین جوړ شئ، چې تاسو بچ شئ. متقی څوک دی؟ دا لفظ د وقا نه دی او د وقا مطلب وی بچ کېدل. د دې روټ دی واو، قاف او یا، چې تاسو نجات شي، بچ شئ، چې تاسو د الله تعالی د عذابونو نه بچ شئ. کو بچ کېدل غواړئ نو بیا به درته دا نیول وي او د دې ذکر به کوئ. ښه اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ دپاره د کتاب د نیولو څه حکم شته او که دا صرف د بنو اسرائیل دپاره و. نو دا خبره یاد وساتئ چې د الله کتابونه څله راځي. مخکې هم مونږ خبره کړې وه چې الله تعالی موسی علیه السلام له کتاب هم ورکړی و او هدایت یې ورله هم ورکړی و. څله یې ورله ورکړی و؟ لعلکم تهتدون، چې هدایت بیا مومي. کتاب د هدایت دپاره وي او نن مونږ بل مطلب اخلو.
د کتاب سره څو رویه پکار ده، یعنی څو ایټیټیوډ پکار دی د دې سره. زمون خلک څه کوي چې د چا جابونه یا ښکلي کپړه پاتې شي نو د هغې نه د قرآن غلاف جوړ کړي او بیا هغوی وایي چې قرآن له مې داسې ښکلی غلاف جوړ کړی دی او بیا قرآن په هغې کې بند کړي او کېږدي او دغه شانې په تاخ کې محفوظه کېږدي. نو په دې طریقه موږ قرآن له عزت ورکوو او الله تعالی څه فرمایلی دي چې تاسو څه وکړئ. که چېرې موږ له داسې کول پکار وو نو بیا خو الله تعالی دا فرمایلی و دلته چې تاسو د کتاب عزت کوئ او برېږدئ، لیکن هغوی ته یې وفرمایل چې دا په قوت سره ونیسئ، یعنی دا سیریس واخلئ. او موږ ته ویلې شوي دي چې واعتصموا بحبل الله جمیعا، چې د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ. او په یو حدیث کې راځي چې دا قرآن د الله تعالی دسترخوان دی او د دې نه چې څومره اخیستی شئ نو واخلئ. نو دا د الله تعالی رسۍ ده، دا ونیسئ. او چې چا د الله تعالی دا رسۍ ونیوه نو دا به د هغو دپاره د حفاظت سامان وي، دا به د هغو حفاظت کوي، دا رسۍ ده د الله. نو موږ ته هم ویلی شوي دي چې واعتصموا په مضبوطۍ سره ونیسئ، لکه څنګه چې هغوی ته ویلی شوي وو چې خذوا ما آتیناکم. نو موږ ته هم په دویمو الفاظو کې دا خبره شوې ده، لیکن موږ چېرته دا په مضبوطۍ سره نیولی دی یا په قوت سره مو نیولی دی او یا مو د دې ذکر کړی دی چې د دې په ذریعه یادګیرنه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن زده کړئ او دا وایئ، ځکه چې څوک دا د تهجد په وخت کې ولولي نو د هغه مثال د هغه کلاوي تیلی په شان دی چې هغه د مشکو نه ډکه وي او د هغې نه خوشبويي په ټول کور کې خوره شي. نو چې کله تاسو د قرآن په تهجدو کې وایئ نو ستاسو په ټول کور کې به خوشبويي خوره شي. او مونږ وایي چې مونږ خلک راوغواړو او ختم وکړو، په خپله خو یې مونږ وایو نه. نو ګورئ په حدیث کې راځي چې تاسو په خپله پاسئ او په تهجدو کې دا وایئ نو په ټول کور کې به خوشبويي خوره شي د قرآن. او چې چا قرآن زده کړو او اوده شو یعنی تهجد یې ونه کړو نو د هغې مثال د هغه تیلی په شان دی چې د هغې خوله بنده شي. په تیلی کې خوشبويي خو ده لیکن تاسو ورله خوله بنده کړې ده. نو دا وایئ په تهجدو کې. په ترمذي کې، په ابن ماجه کې، په ابن حبان کې دا روایت دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، هغه ته واپس شئ. د الله تعالی د قرب حاصلولو بل یوه ذریعه نشته، ځکه چې دا قرآن د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. که د الله تعالی قرب غواړئ، هغه ته نږدې کېږئ، مقام او مرتبه حاصلول غواړئ، نو د دې لپاره بهترینه طریقه ده د الله تعالی کلام. او چې څوک انسان دا وایي او عمل پرې کوي نو د هغه مور او پلار ته به تاج په سریږي او هغه به د نور نه جوړ وي د قیامت په ورځ. او دوه به داسې جوړې اغوندي چې د هغې مقابله به په ټوله دنیا کې څوک نشي کولی. نو هغوی به تپوس کوي چې یا الله دا جوړې موږ ته په څه وجه میلاو شوي دي. نو هغوی ته به وویلی شي چې ستا بچي چې کوم قرآن ویلی دی د هغې په وجه. نو چې څوک دا ووایي او عمل پې وکړي د هغوی دپاره ټیک ده. الله تعالی دې موږ ټول اهل القرآن جوړ کړي او د عمل کولو توفیق دې راکړي. آمین یا رب العالمین. نو بني اسرائیل له چې کله دا احکامات ورکړي شو چې دا د قوت سره او مضبوطۍ سره ونیسئ او دا یاد کړئ ځکه چې تاسو متقین جوړ شئ یعنی بچ شئ. نو الله تعالی غواړي چې خلک د عذاب نه بچ شي او د الله تعالی په احکاماتو باندې روان شي او ژوند د هغې مطابق تیروي. نو هغوی وعده خو وکړه، هغوی وی چې ها ای الله موږ به په دې احکاماتو چلیږو، ژوند به تیروو، موږ به پوره عمل کوو، په دې د دې مطابق به ژوند تیروو. لیکن رو وخت تیر شو نو د هغوی نه هر څه هیر شو او بیا څه شو؟ ثم تولیتم من بعد ذلك، او بیا تاسو مخ واړوو، یعنی اوله مو وعده وکړه او د هغې نه پس مو مخ واړوو، یعنی د الله تعالی احکامات مو بدل کړل، د خپلې مرضۍ څیزونه مو پکې واچول، د نورو څیزونو دپاره به یې استعمالوو خو د دې مقصد دپاره به یې نه استعمالوو. که موږ خپلو ژوندونونو ته وګورو
نو موږ چې د الله تعالی سره وعده کړې ده نو هغه موږ کله پوره کوو، کله موږ دا کتاب په مضبوطۍ سره نیسو. دا وایي چې کله زموږ د پاسه غر راشي او ودرېږي، او تاسو ته پته ده چې کوم غر د سر د پاسه راشي او ودرېږي او د هغې سره موږ سیده شو، د مصیبتونو غرونه، د تکلیفونو غرونه، د پریشانو غرونه، د خفګان غرونه، د بیمارو غرونه، چې کله دا زموږ د سر د پاسه ودرېږي نو بیا موږ دا وعده ډېره په ښه طریقه سره پوره کوو. تاسو ګورئ چې کله څوک وفات شي نو بیا راته دا کتاب فوراً را یاد شي، چې څوک بیمار شي نو بیا دا کتاب فوراً کولاو شي، او چې نوکري لاړه شي نو د دې کتاب وظیفه راته فوراً را یاد شي. دا غرونه دي که نه؟ نو په مونږ چې کله هم د مصیبتونو غرونه راشي نو هله مونږ کتاب طرف ته راځو، هله مونږ کتاب په مضبوطۍ سره نیسو، او چې څنګه دا غرونه لري شي نو بیا زمونږ څه حال وي. نو دغه شان چې کله د هغوی نه هم دا غر را لرې شو نو بیا هغوی څه وکړل؟ تولیتم، مخې واړولو. او زمونږ نه هم چې کله د مصیبتونو غرونه لرې شي نو بیا چاته یاد وي چې مونږ قرآن چېرته کلاو کړی و. او تاسو ګورئ چې د یو مړي په کور کې چې څومره کتاب کلاویږي که نه، نو بل یو ځای هم نه کلاویږي. چېرته د ژوندو په کورونو کې داسې کلاویږي، د دې نه خو خلکو د مړو کتاب جوړ کړی دی چې کله څوک مري نو دا به ویلی کېږي، او ژوندي څه وکړي، هغوی ته خو نشته د دې کتاب ضرورت. تاسو ګورئ انسان مخ د کوم ځای نه اړوي. تاسو په خپله په دې سوچ وکړئ چې کوم شی تاسو ته د ځان دپاره د کار نه ښکاري، چې کله په څه کې ستاسو فایده نه وي، او چې د هغې په پرېښودو باندې تاسو ته نقصان نه محسوسیږي. نو نن د قرآن سره هم د مسلمانانو دغه شان رویه ده. هغوی ته داسو د کار شی نه ښکاري، ځکه خو یې ترېنه مخ اړولی دی. او تاسو به وایئ چې مونږ کله د دې نه مخ اړولی دی، مونږ خو روزانه د دې تلاوت کوو. نو چې کله مو دا په مضبوطۍ سره نوي نیولې، چې کله مو د دې فهم نوي حاصل کړي، مطلب ځان مو په دې نوي پوهه کړي، نو بیا د دې نه مخ اړول دي ده. او د دې داسې مثال امام غزالی رحمه الله ورکړی دی چې یو باغ دی، او د باغ مالک مالیانو ته حکم ورکړی دی، هغوی ته خاص انسټرکشنز یعنی هدایات ورکړي دي چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوي، چې په دې باغ کې به دا کارونه کوي او دا به نه کوي. او هغوی له ډېره په ښه طریقه سره دا هدایات ورکړل. هغوی به دا هدایت وی هم ښه په شوق سره، خو هغوی پې نه پوهېدل چې دا څه لیکلي دي. لږه موده پس څه شو، هغه باغ ټول برباد شو، ځکه چې د باغ مالک کوم هدایات پریښي وو نو د هغې مطابق مالیانو عمل ونه کړو، صرف په شوق باندې به دا هدایات وي. اوس کو هغه مالیان د باغ مالک ته ووایي چې مونږ خو به ستا هدایت ډېر په شوق سره وي او باغ تباه شو، نو مالک به هغوی له سزا ورکوي او کو انعام. ووایئ تاسو هغه به وایي چې ما تاسو ته څه ویلي وو، هر څه مې درته لیکلي وو چې دا کارونه به کوئ او دا به نه کوئ، نو تاسو څه وکړل؟ نو دا تپوس به هغه کوي او کو نه به کوي. نو ولې هغه به خوشحاله شي چې تاسو به روزانه دغه هدایات وي؟ هغه به ورته وایي چې ما خو دا هدایت په دې وجه درکړي وو چې د دې مطابق د باغ حفاظت کوئ، د دې خیال ساتئ، د دې دپاره خو مې درته نه ولیکلي چې تاسو د هغې ورد کوئ. نو دا حال زمونږ دی. مونږ په دې دنیا کې اوسو، کو چېرې مونږ خپل ژوندونونه باغ جوړول غواړو نو مونږ ته څه کول پکار دي؟ الله تعالی چې مونږ له کوم احکامات را کړي دي نو پکار ده چې هغه مونږ په خپلو عملونو کې راولو. دا ځکه زمونږ لپاره لیکلی شوي دي، لیکن مونږ د دې نه څه جوړ کړي دي؟ بس د یو دم درود کتاب، د جناتو د تختولو کتاب، او یا د ناویانو د رخصت کولو کتاب، د وظیفو کتاب، او یا چې څوک وفات شي نو په هغوی باندې د ویلو کتاب. دومره خفګان راشي چې کاش چې دا د ژوندو خلکو په کورونو کې ویلو والا کتاب وي، لکه څنګه چې د مړو په کورونو کې کلاویږي. نو کاش چې خلک روغ جوړ وي، ټیک ټاک وي، خوشحاله ملالوي، او په هغه وخت کې داسې کلاو شي. نو چې تر څو پورې د دوی په سرونو باندې تور نه وي اوچت شوی نو دوی دا کتاب نه نیسي. نو دا دی زمونږ حال. او ځینې خلک خو د سره کلاوهي هم نه، هغوی خو داسې بند کړی دی چې کو هغوی اوس کلاو هم کړي نو په سمه طریقه سره ویلی هم نشي.
ځکه چې وایي نه نو ځکه یې ویلی هم نشي یریږي. او بعضې خلک دا احسان کوي چې مونږ یې روزه نه وایو او د ځینو سره فرصت نه وي او بیا هم مونږ ځان ته ښه مسلمانان وایو. نو الله تعالی دلته څه فرمایلی دي؟ فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. یاد ساتئ کو چری د الله تعالی فضل نه وي پتاسو، کو د الله تعالی مرسی یعنی داغو رحمت نه وي پتاسو، نو تاسو به ډېر غټ نقصان اوچتولو والا جوړ شوي وئ. دلته څه پته لګي مونږ ته چې نقصان په څه وجه باندې و؟ د کتاب د پرېښودو په وجه تاسو مخ اړولی و. اوس هم الله تعالی په تاسو باندې رحمت وکړو نو تاسو بچ شوئ. ګنې دا داسې شی دی چې تاسو به تباه شوي وئ. کتاب پرېښودل دومره خراب شی دی، لیکن الله تعالی چونکې د هر قوم د پاره یو خاص وخت مقرر کړی وي چې کوم قوم توبه کړي، کو الله تعالی دا مهلت نه ورکولی نو فوراً به بندنی وو، عذاب به پرې راتلو چې تاسو ولې د کتاب نه مخ اړوئ. نو ګورئ د الله تعالی د کتاب نه مخ اړول څه معمولی خبره نه ده. او دغه کتاب دی چې الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون. په هغه ورځو کې هغه کتاب تورات و او نن هغه کتاب کوم یو دی؟ قرآن مجید. هدل للمتقین دی، هدایت دی د تقوا والو د پاره. مونږ ته هم دا ویلې شوي دي کو تاسو مقصد وګورئ نو دغه مقصد دی چې تاسو متقین جوړ شئ، تقوا والا جوړ شئ، د الله تعالی د ناراضه کېدو نه یریدو والا. او د دې نه پته لګي چې د کتاب څومره اهمیت دی او چې مونږ د هغه خلکو په شان نشو. هغوی به هم وی چې مونږ خو په تورات ایمان راوړو، مونږ خو د تورات نه انکار نه کوو، لیکن د هغوی په ژوندونو کې بالکل تورات په نظر نه راتلو. په هغه ورځو کې د تورات غټ غټ عالمان موجود وو، لیکن هغوی د هغې نه غافل وو. نو دا خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی کلام زمونږ د پاره د خلاصون ذریعہ ده. د دې د پرېښودو زمونږ سره آپشن نشته، بالکل ټول ژوند مونږ ته دا نیولني د آخري وخته پوري. او نن نیت وکړئ چې مونږ دا قرآن زده کول شروع کړی دی، یا الله چې د آخري وخته پوري زه د دې سره تعلق ساتم. ای الله زما دا نیت ته پوره کړی او چرته هم داسې سوچ مکوئ چې زه دا پرېږدم ځکه چې دا ګران دی. بیا به چرته ویم اوس وخت نه دی، اوس مې فلانې کار دی. نو مونږ له د هر کار سره قرآن زده کول دي. دا نیت وکړئ چې هغوی وعده ماته کړه. نو الله تعالی دا وفرمایل. اوس دویمه واقعه د یهودیانو هیله سازی ده. هیله سازی څه ته وایي؟ بهانې کول، چې کله بنده بهانې کوي او بیا څیزونه جایز کوي. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم. بېشکه تاسو ډېر ښه پیژنئ هغه خلک چې چا زیاتې کړی دی په تاسو کې. دا خبره چاته کیږي چې تاسو ته ښه پته ده. اوله هم ویلی شو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسو نه په ښه وعده اخیستې وه او تاسو مخ واړوو. نو دا آیتونه څوک موږ ته بیانوي؟ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. چاته بیانوي؟ هغه یهودیانو ته چې هغوی په مدینه کې اوسېدل او یهودیانو خو هیڅ عهد نه و کړی. د هغوی خو پلار نیکو 2000 کاله مخکې تیر شوي وو. نو دوی ته ولې ویلی کیږي چې کله یو قوم د خپل پلار نیکو په طریقو باندې فخر کوي او ځان د هغوی سره منسوب کوي او وایي چې موږ د هغوی نه یو او هغوی چې څه کول نو ډېر ښه کول او موږ به هم د هغوی په شان کوو، نو بیا دوی هم د هغوی سره شامل کړي شي. نو بیا دوی د هغوی نه دي، ځکه چې دوی به د خپل آبا و اجداد په طریقو باندې تلل او هغې ته به صحیح وي. نو الله تعالی دلته دوی ته ټولې خبرې وکړي چې تاسو میثاق واغستو او تاسو مخ وګرځوو، ځکه چې تاسو او ستاسو پلار نیکو یو یې، تاسو هم د هغوی هغه کارونه کوئ کوم چې به ستاسو آبا کول. تاسو ته ښه پته ده د هغه خلکو چا چې په تاسو کې زیاتې کړی دی. او اولنۍ واقعه دلته د 4 آیته پورې ختمه شوه. د آیت 3 او 4 واقعه د کله واقعه ده؟
دا د هغه وخت ده چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته تللی و او د هغه ځاینی هدایات د ځان سره راوړي وو چې کله هغوی په صحرای تینا کې وو. دا اوس دا دویمه واقعه چې ده په آیت په 15 او 16 آیت کې دا د موسی علیه السلام نه وروسته د داود علیه السلام د ورځو واقعه ده. داود علیه السلام هم یو نبی و او چې کله هغه راغی نو دا واقعه د هغو په زمانه کې شوې وه. د دې په باره کې راځي چې دا په 973 BC یعنی بیفور کرایست قبل مسیح واقعه ده. مطلب د عیسی علیه السلام د راتلو نه 1000 کاله مخکې شوې وه او د سمندر په غاړه یو بستی وه، مطلب یو کلی و او د هغې نوم ایلا و. او نن هم د قبا په نوم یو هاربر یعنی بندرګاه ده هلته. هاربر پیژنئ؟ بندرګاه پیژنئ؟ کوم ځای چې سمندري جهازونه ودرېږي، مطلب د هغوی اډه وي. دا د بني اسرائیلو یو قبیله وه او دوی به دلته فیشنګ له راتلل، میان به یې نیول. او ظاهره ده چې کوم خلک د سمندر په غاړه اوسي نو د هغوی پیشه بیا ماهیګیري وي، یعنی میان نیول. نو دوی به هلته میان نیول، دا د هغوی روزګار و. او الله تعالی د دوی دپاره د خالی ورځ مطلب سیټرډې مقرر کړې وه او دا د دوی ډېره مقدسه ورځ وه. په هغه ورځ دوی ته د هیڅ کاروبار کولو اجازت نه و، صرف د الله تعالی د یادولو ورځ وه. نو دوی ته الله تعالی حکم ورکړی و چې 6 ورځې به تاسو دنیاداری کوئ او دا یو ورځ به زما د عبادت لپاره خاص وي، لکه څنګه چې زمونږ لپاره د جمعې ورځ ده. لیکن زمونږ لپاره ټوله ورځ نه ده خاص شوي چې تاسو به ټوله ورځ عبادت کوئ. صرف د جمعې د اذان نه واخله د مزد د ختمېدو پورې چې څومره وخت دی نو په هغې کې مونږ هیڅ کاروبار نشو کولی. د هغې نه مخکې وروستو بنده کار کولی شي، کاروبار کولی شي. او د دې حکم په سورة الجمعه کې راغلی دی. لیکن د دوی په شریعت کې دا ډېر سخت و. دوی ته د دې حده پورې ویلی شوي وو چې تاسو به خوراک هم نه پخوئ، پخلی هم منع و، تاسو به هیڅ نه کوئ. دا ورځ صرف ستاسو د عبادت لپاره مخصوصه ده. د دې سره دا قوم والا ډېر په ازمایش کې راغلل او د هغې وجه دا وه چې دوی خو ماهیګیر وو، میان به یې نیول او په هغه ورځ به میان د سمندر سر ته راختل او ټوپونه به یې وهل او بیا به ښکته تلل او دوی به ولاړ وو او دا هر څه به یې لیدل. نو د دوی ورته په خوله کې اوبه راغلی چې هی داسې ډېر میان دي. او یوه ورځ یاد ساتئ چې الله تعالی بنده ضرور په ازمایش کې اچوي. ازمایش ضرور راځي. الله تعالی خلق آزمایي، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي په سورة العنکبوت کې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د سورة العنکبوت 2 نمبر آیت دی. ولی خلکو دا سوچ کړی دی چې هغوی دې صرف دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او مونږ به په دې خبره باندې پرېږدو. یعنی د دې به هیڅ امتحان نه وي، هیڅ ټیسټ به نه وي، هغوی به صرف دا وایي چې مونږ لا اله الا الله ووایي او بس د دې نه پس د څه ټیسټ ضرورت نشته. نه، داسې نه ده. خلک به داسې نشي پرېښودی، دوی به ضرور آزمایلی کېږي، آزمایش به راځي. د دوی هم آزمایش و. او یو خبره یاد ساتئ، آزمایش په هغه څیز راځي کوم چې د بنده زړه آبادوي، چې کوم د هغو ډېر زیات خوښ وي. او ظاهره ده که زما د مال او جامې سره شوق نه وي نو په هغې کې به زما څه آزمایش وي. آزمایش خو وي هغه وخت چې کله زما د خپل ځان د سمبالولو، د خپل ځان ښکلي کولو ډېر شوق وي، نو بیا به ټیسټ راځي چې دا ځان ښکلی کوي. نو آیا دا یې د نورو خلکو په مخ کې ډسپلی کوي، خلکو ته یې نمایش کوي، او که دا یې د الله د خاطره د الله تعالی د یرې نه پټوي، د غیر محرم په مخ کې نه ښکاره کوي. ټیسټ خو هغه وخت وي که نه، نو الله تعالی د بنده نه ټیسټ اخلي. د چا پیسه جوړول، دولت ګټل ډېر خوښ وي، په پیسه پسې سم لیونی وي، نو هغه په هغې کې ټیسټ شي. او دا د دوی پیشه وه، د دوی روزي او ډوډۍ وه. نو اوس د دوی ټیسټ دا و چې تاسو به د سیټرډې یعنی د هفتې په ورځ میان نه نیسئ
او چې کله دوی ولیدل چې په دې ورځ خو د ټولو ورځو نه ډېر میان راځي او ټوپونه وهي، نو دوی د سمندر په خوا کې واړو واړو ډنډونه وکنل. په ځمکه کې ځای په ځای داسې ځایونه جوړ کړل، نالۍ یې جوړې کړې، او چې کله به میانو ټوپونه وهل نو هغوی به په دغه ډنډونو کې غورځېدل، ټریپ کېدل به، په هغه پانډس کې به راتلل. نو دوی به د هفتې په ورځ سونه کول، میان خو په هغه ورځ په پانډ کې موجود وو، نو دوی به ورپسې د اتوار په ورځ یعنی د یکشنبې په ورځ لاړل او هغه میان به راوړل او وی به چې دا خو موږ د خالی په ورځ یعنی د هفتې په ورځ په سیټرډې نیولې دي. نو یو ځل یو بنده داسې کړی وو او چې هغه کله هغه مهې پوخ کړو او د هغې نه خوشبويي راغله، نو خلکو ورته وی چې تا دا مهې څنګه ونیو؟ نو هغوی چې ما داسې کړي وو. نو هغوی وی چې موږ به هم بیا داسې کوو. نو هغوی بیا دا کار شروع کړو. ټولې قبیلې نه و کړې، صرف ځینو کسانو داسې وکړل او ځینو خلکو هغوی منع کړل او ورته وی چې ګورئ داسې مه کوئ، دا غلطه خبره ده، د الله د حکم نافرمانی مه کوئ. او یو دریم قسم خلک هم وو، دې خلکو به میان په خپله هم نه نیول او هغوی ته به وی چې د دوی د منع کولو څه ضرورت دی، کو دوی غلطه کوي نو کوي به، څه فایده ده د دوی د منع کولو؟ دوی خو هسې هم زمون خبره نه مني، چې مني نه نو څه لی منع کوو، چې څه کوي نو کوي به، ستاسو پکې څه کار دی؟ یعنی یوې ډلې غلطه وکړه، میان یې ونیول، دویمې ډلې هغوی منع کړل او دریمې هیڅ هم ونه کړل. او دا به موږ په سورة الاعراف کې په تفصیل سره وایو انشاءالله. په آیت 155 او آیت 156 آیت کې د دې پوره ذکر دی او په هغې کې راځي چې د هغوی نه لږ د هغه کلي حال معلوم کړئ کوم چې د سمندر په غاړه و، چې دا کلي والا به د سبت په ورځ د الله د احکام خلاف ورزي به کوله او د سبت یعنی هفتې په ورځ به میان په ټوپونو د سمندر سر لراتلل او په نور ورځو کې به بیا میان غیب وو، نه به وو. او ګورئ په باقی ورځو کې خو به بیا هغوی ډیر میان نشو نیوي، نو دا د هغوی دپاره ډیره ښه ورځ ونیولو. او الله تعالی فرمایي چې دا یو آزمایش و په هغوی باندې، چې کله یو شی ستاسو مخې له راشي چې هغه په تاسو باندې حرام وي او هغه تاسو ته په هغه وخت باندې اویلیبل هم وي او بیا تاسو د الله تعالی دپاره خپل لاسونه نیسئ او کنه، نو دا خبره وه. او ټیسټ د دې خبرې وو او بیا څه شو؟ هغوی ته دا خبره هم را یاده کړه چې په دې کې یوې ډلې بلې ته وی چې تاسو دوی ته نصیحت ولې کوئ چې هغوی الله تعالی هلاکول واله دي او الله تعالی هغوی له عذاب ورکول واله دی. هغه دریمه ډله چې وه نو هغوی وی چې څه ضرورت دی دوی ته د نصیحت کولو، زموږ څه کار دی چې چاته نصیحتونه کوو، الله تعالی به ورسره په خپله ګوري که نه، ټیک ده. او هغه ډله چا چې به دوی منع کول هغوی وی چې موږ دوی په دې وجه منع کوو چې زموږ مخونه د الله د وړاندې صحیح شي، راڼو شي، او الله تعالی ته دا معذرت پیش کو چې یا الله موږ خو د هغوی د منع کولو کوشش کړی و، یا الله هغوی زموږ خبره نه منله، او دا هم کېدی شي چې په دې کې څوک زموږ د خبرې سره منع شي او آخر چې کله دې خلکو د الله هغه هدایات بالکل هیر کړل د کوم یادګیرنه چې دوی ته کېده، نو موږ هغه خلک د عذاب نه بچ کړو چا چې د نافرمانۍ د ختمولو کوشش کړی و، او باقی نور ټول نافرمانه خلک چې وو نو په هغوی باندې مو سخت عذاب راوستو چې د هغې دلته ذکر راغلی دی. فقلنا لهم قردة خاسئین، چې تاسو شادوګان شئ، بیزوګان شئ. هغه شادوګان چې شړلی شوي وي، الله تعالی په دې آیتونو کې یوه ډېره زبردسته خبره کړې ده او د سوچ خبره ده چې الله تعالی هغه خلق بچ کړو چا چې دوی ته نصیحت کړی و. پوه شوئ په دې خبره؟ او دوی د غلط کار نه منع کول او باقی ټول خلق چې وو چې څوک ظالمان وو. نو یوه هغه ډله وه چې چا میان نیول او دویمه هغه چې هغوی دوی ته د ښه خبرې نصیحت نه کوو، نو هغوی هم ځکه چې هغوی وی چې دا خو نالایقه خلق دي دوی پرېږدوئ خو صرف خپل ځانونه سم کړئ، تاسو په نورو باندې څه کوئ، نو هغوی ټولو له الله تعالی حکم ورکړو او هغوی ټول د الله تعالی د حکم سره شادوګان شو
او ویلی شي چې د دې بستی یعنی کلی دوه حصې شوې، په یو کې نافرمانه خلک وو او په بل کې فرمان برداره. نیکو خلکو خو هم په هغه ورځ میان نیوي شو، لیکن هغوی نه نیول. ځینې داسې خلک وو چې هغوی خپل ځانونه د صبر سره منع کړي وو، او دا هم په روایتونو کې راځي چې دوی په خپلو کې یو دیوال وهلی وو او په منځ کې دروازه پریښې وه، نو هغوی هغه طرف ته اوسېدل او دې طرف ته چې موږ ستاسو سره اوسېدل نه غواړو. نو یو ورځ داسې وشو چې کله سهار شو نو بالکل خاموشي وه، د یو طرف نه هم څه آواز نه راتلو. نو دوی چې څنګه هغه دروازه کولاو کړه، استغفر الله ربي، نو څه ګوري چې بل طرف ته ټول شادوګان دي، که هغه ښځې وې، که واړه وو او که بوډاګان وو، نو د ټولو نه شادوګان جوړ شوي وو. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. او د هغوی پته هم لګېده چې دا فلانۍ ښځه ده، دا فلانۍ ښځه ده او دا فلانۍ سړی دی. سوچ کولی شئ تاسو، ټول شادوګان وو او لکۍ وې ورپورې، واړو د وړو شادوګانو په شان وو، لوی د لویو په شان، او ښځې د ښځو شادوګانو په شان وې. په دوی څومره غټ عذاب راغی. میان نیول څه دومره غټه خبره نه وه چې د میانو د نیولو په وجه په دوی عذاب راغی. نو وجه څه وه؟ هغه دا وه چې دوی د الله تعالی د حکمونو سره دوکه وکړه. هغوی وی چې مونږ کوم د هفتې په ورځ نیسو، مونږ د اتوار په ورځ، د یکشنبې په ورځ نیسو، لیکن د الله د حکم خلاف ورزي وکړه او هغه په دې طریقه چې یو منع کار مطلب حرام کاری د ځان لپاره حلال کړو. او په دې کې یو خبره دومره د یری ده چې د دې سره زوره پیغم، او هغه دا وه چې په معرف القرآن کې لیکلی دي چې هغه څوک چې شادوګان شوي وو نو هغوی به خپل رشته داران پیژندل، په هغوی پسې به تلل او جړل به استغفر الله ربي، یا الله په مونږ رحم وکړي. هغوی به جړل، ظاهره ده. او د دوی به څه حالت و چې کله هغوی خپل رشته داران په دې حالت کې ولیدل. ځینې خلک تپوس کوي چې دا ننني شادوګان چې دي نو دا هغوی دي، او دا سوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم شوی و، او دا حدیث په مسلم کې دی چې د نن ورځ دا شادوګان او خنزیر چې دي نو دا هغه خلک دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی کله په یو قوم باندې د مسخ عذاب نازلوي نو بیا د هغوی نسل نه چلیږي، بلکې یو څو ورځې پس بیا هغوی هلاک شي. نو شادوګان او خنزیر د مخکې نه موجود وو، او د هغوی چې کوم مشران وو نو د هغوی نه خنزیران جوړ شوي وو او باقی شادوګان جوړ شوي وو. نو چې الله تعالی شادوګان پیدا کولی شي او انسانان پیدا کولی شي نو هغه د انسانانو نه شادوګان هم جوړولی شي. د هغو لپاره هیڅ مشکله نه ده. او د الله تعالی د یو حکم سره ټول انسانان څنګه شو، د هغوی بیا څه حالت شو. په یو حدیث کې دا هم راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما ساه دی، چې زما د امت ځینې خلک به فخر او غرور او په لوبو او تماشو کې وخت تیروي او سحر لبه د هغوی نه شادوګان جوړ شوي وي، او دا هغه خلک دي چې دوی حرام حلالوي، د ګانو او شراب څکلو والا، سود خوړلو والا او ریخم اغوستو والا. نو د هغوی نه به شادوګان او خنزیر جوړ شي. د څه په وجه؟ یعنی هغوی به خپل شپې په لوبو او تماشو کې تیروي، فخر او غرور به کوي، حرام به حلالوي. نن هم زمون خلک دی داسي. پرون چا خبره کوله استغفر الله ربي چې شراب خو حرام نه دي، صرف نشه حرامه ده، او که بنده پرې نه نشه کیږي او په هغه مقدار کې اوس کی نو هغه خو غلط کار نه دی. بیا غلط خو هله دی چې کله بنده نشه شي. نو تاسو هسې شراب حرام کړی دي. استغفر الله ربي. او بیا ګورئ خلک د زکات نه څنګه ځان بچ کوي چې 11 میاشتې به سړی د خپل نوم د لاندې پیسې ږدي او د 11 میاشتو نه پس به بیا د ښځې په نوم کړي، ځکه چې زکات په هغه پیسې وي چې کله په هغې باندې کال تیر شي او سړی بیا وایي چې هغه پیسه خو زما په ملکیت کې نه ده، نه خاوند ته زکات ورکول وي او نه ښځې ته. نو دای څنګه بهانې جوړې کړې دي.
او بیا وروسته وایي چې کوم ځای کې په قرآن کې لیکلي دي چې ویښتو پټوئ. ما ته خو یې لږ وښیه، د ویښتو خو د سره ذکر نه دی راغلی، دا تاسو څنګه وایئ؟ او دا خو شته دی نه، دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړي دي. د الله تعالی په احکاماتو کې څنګه هیلې او بهانې پیدا کوي، څنګه د الله تعالی حکمونه مروړي او ماتوي، حالانکه صفا احکامات دي. نو د الله تعالی دا قسم هیلې او بهانې نه دي خوښي چې کوم شی الله تعالی منع کړي وي هغه د ځان دپاره جایز کړي. او بعضې خلک پکې وایي چې په سود باندې خلک صرف یو کور اخستی شي، بس کوم چې ستاسو کور دی باقي د هغې نه سیوا نشي اخستی. نو دا دوی ته چا وویل؟ ګورئ په کومو طریقو نن موږ د دین سره لوبې کوو. د دین نه موږ لوبه جوړه کړې ده، د الله تعالی احکامات راته لوبه ښکاري. موږ خپله مرضي هم وکړه، د الله تعالی حکم مو مات را مات کړو او داسې مو ښکاره کړه چې موږ د الله تعالی حکم هم منو. موږ څه نشه خو نه کوو. نو دا تاسو ته څه پته ده چې نشه به کله شروع کیږي؟ نه بس په دومره مقدار کې پسکو باندې څه نشته، استغفر الله ربي. او دا وګورئ چې سندرې به عام کیږي. په کوم کور کې ګانې نشته؟ دا راته ووایئ. نن خو چېرته د تلوم ضرورت نشته. پخوا خو به خلک تلو داسې ځایونو ته چې کوم ځای به ګانې وي یا ګډاګانې به وي. نن خو په هر کور کې داسې آلې دي چې په کور دننه هر څه په آرام خلک اوري او ګوري. په ګاډي کې ګانې دي، که چېرته دکان ته لاړ شئ نو هلته به وي. د شراب د څښلو سره او بیا د سود سره او د سړو دپاره ریخم حرام دي، د ریخمو اغوستو سره. نو فرمایلی دي چې زما د امت خلک به شادوګان او خنزیران جوړ شي او د هغوی نه جوړ شوي وو که نه. نو که الله تعالی د هغوی سره داسې کولی شي د دې امت سره هم کولی شي. او دا حدیث په مسند احمد کې دی او صحیح حدیث دی، استغفر الله ربي. او بیا هم زموږ دا خیال وي چې دا خو د تیرو امتونو سره کېدی شو، مونږ خو امت مسلمه یو، نو مونږ ته خو هر شی بخلی شوی دی، زمونږ خو چې څو مرضي ده نو کولی شو. او ګورئ دا ټول هر څو، کو هغه شراب دی، کو هغه سود دی، کو هغه ګانې دي، مونږ وایو چې دا کوم ځای حرام دی. نو هغه ټول څیزونه چې حرام دي هغه خلکو ځان له حلال کړي دي. نو ګورئ چې هغوی کله داسې کارونه وکړل نو هغوی الله تعالی څنګه کړل. او داسې نه وه چې هغوی یوه یا دوه ورځې داسې وکړل نو ځکه هغوی شادوګان شو. نه، هغوی څومره دا کار کړی و نو بیا هله داسې وشو. الله تعالی مهلت ورکوي بنده له، هغه یو په یو ورځ باندې بنده نه نیسي. نو موږ ته هم مهلت میلاو شوی دی او یو ورځ بیا راځي چې بنده نیولی کیږي. دا زموږ چې څنګه حالات دي الله تعالی خو موږ ته ښیي، لیکن موږ دومره مست شوي یو چې په دې هم نه پوهېږو چې دا زموږ نیول دی. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. نو الله تعالی دا عبرت جوړ کو د مخکې راتلو والا خلکو د پاره هم او د وروسته والو د پاره هم. یعنی چې کوم خلک موجود وو په هغه وخت د هغوی د پاره هم او د راتلونکو خلکو د پاره هم دا عبرت جوړ کو چې بیا خلک خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ووایي چې داسې یو واقعه شوې وه او د هغوی سره په دې وجه داسې شوي وو زموږ د آبا اجداد سره. او دا ټوله د بني اسرائیلو خبره نه ده. د بني اسرائیلو مختلفې قبیلې وې، نو یوه قبیله آباده وه دلته د داود علیه السلام په دور کې. نو دا د ټولو خبره نه ده، لیکن چونکې د دې سره داسې شوي وو نو دې به خلکو ته دا وې. ځکه الله تعالی فرمایل ولقد علمتم چې ای یهودي مدینه ستاسو نه مخکې کومو خلکو چې د کتاب نه لوبه جوړه کړې وه نو د هغوی داسې حال شو. الله اکبر. یا الله مونږ معاف کړه. مونږ خو د کتاب سره هم داسې سلوک کړی دی. هر ورځ داسې څه حکم نه وي چې د هغې په باره کې تاسو ته څه فتوا میلاو نشي. هر یو حرام شی خلکو د ځان لپاره جایز کړی دی. داسې یو حکم شته د شاپینګ متعلق خلک فتوا غواړي چې شاپینګ له لاړ شو او کوڅو وکړو. د 100 کلونو راسې خلک په دې ملکونو کې اوسي او بیا هم د ډیرو بنیادي خبرو تپوسونه کوي چې دا شی خوړل حلال دی او که حرام، چې کوم په ذبیحه طریقه سره نه وي حلال شوي. کریډټ کارت استعمالول صحیح دی او که غلط. یعنی تر نن ورځې پورې تاسو څه کول؟ مسله دا نه وي چې هغوی عمل کول غواړي. پرابلم دا وي چې دی وایي چې موږ ته د خپلې مرضۍ فتوا میلاو شي.
چې بیا مونږ وایو چې ګوره دې راته دا خبره کړې وه نو مونږ دا وکړل. مونږ د دین نه لوبه جوړه کړې ده. نو الله تعالی د مدینې یهود ته وفرمایل چې د الله تعالی حکمونه داسې نه دي چې تاسو د هغې نه لوبه جوړه کړئ. تاسو ته د سبت والو پته ده چې د هغوی سره څنګه معامله شوې وه. نن تاسو هم د الله تعالی د احکاماتو نه لوبه جوړه کړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې واضحه آیتونه دي او تاسو هغه کږوئ را کږوئ او وایئ چې دا خو د عربیانو دپاره راغلي وو او زمونږ دپاره نه دي. ځکه چې دا واقعه په دوی کې مشهوره وه او ډېره ښه ورته پته وه چې زمونږ سره داسې شوي وو. د عیسی علیه السلام نه 1000 کاله مخکې شوې وه دا واقعه. استغفر الله ربي. نه الله تعالی عبرت جوړ کړو د هغوی دپاره او موعظه د متقین دپاره چې کوم متقین خلک وو نو د هغوی دپاره نصیحت جوړ کړو. نو دلته په نکاله او موعظه کې څه فرق دی؟ د هغوی دپاره مطلب د مخکې وروسته والو دپاره نکال مطلب عبرت جوړ کړو او د متقین دپاره موعظه مطلب نصیحت جوړ کړو. د هغوی دپاره ولې نکال یعنی عبرت جوړ کړو او نصیحت جوړ نه کړو؟ نو تاسو ووایئ چې په نکال او موعظه کې څه فرق دی؟ سوچ وکړئ. که څه خبره ستاسو په ذهن کې راځي نو دواړو ته جدا جدا ولې وویلی شو؟ دواړو ته یوه خبره ولې ونه شوه؟ نو ګورئ په دې دواړو کې فرق دا دی لکه په خوراک او دوایۍ کې چې فرق وي. دوایي د څه دپاره وي؟ د بیمار کس دپاره. او خوراک د چا دپاره وي؟ د صحتمند کس دپاره. نو دواړه ضروري دي. د بیمار دپاره د دوایۍ ضرورت وي نو همدغه شان د نکال ضرورت وي هغه ټولو خلکو ته چې هغوی غلط کارونه کوي او هغوی په داسې لارو باندې روان وي. او موعظه د خوراک په شان دی او متقی چې الریډي د الله تعالی نه یریږي هغه بیمار نه دی د هغو سره صحت دی. او د بیمارانو دپاره نکال په دې وجه راغی چې ګورئ ستاسو دپاره عبرت دی په دې کې. د هغوی سره داسې شوي وو نو تاسو هم خپل ځانونه صحیح کړئ او خپله بیماری لرې کړئ. او موعظه یعنی نصیحت د هغوی دپاره دی چې ګورئ تاسو چېرته سوچ هم ونه کړئ په تاسو کې د الله یره خو شته او د دې سره د هغوی یره نوره هم سیوا شي چې هی الله د مخکې خلکو سره داسې شوي وو مونږ خو د الله تعالی د نافرمانۍ متعلق سوچ هم نشو کولی. پوه شوئ؟ نو په دواړو کې فرق دی. د هر یو دپاره موعظه یعنی نصیحت نه دی نو د نورو دپاره عبرت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې عقلمند هغه دی چې هغوی د بل د واقعې نه عبرت واخلي. که د چا سره سکار یا خبره وشي او بنده د هغې نه پوهه شي نو موږ له پکار دی چې موږ د هغې نه عبرت واخلو او ویریږو چې چېرته زموږ سره داسې کار ونه شي. او بې وقوفه کس هغه وي چې هغه انتظار کوي او چې کله په هغو په خپله راشي نو بیا هغه هله صحیح شي. چې کله د الله تعالی حکم راشي نو څه کول دي؟ هیلې او بهانې مه ګورئ. د الله تعالی حکمونه موږ نشو بدلولی چې د خپل مطلب مطابق کړو بلکې په هغې باندې as it is عمل کول دي. او د الله تعالی د احکاماتو په مخ کې زموږ څنګه بیهیویر پکار دی چې موږ ښکته شو. الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وغي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين زه د خپل را روان وخت څنګه پلانینګ وکړم د نبی کریم صلی الله